دغه نه بد سوال لې چې د قران خولول څه حکم لري او دغه شان د قران په وخت کې چې تلاوت په وخت کې د عقیده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دی چې په شریعت کې بدی باندې څه دلیل نشته چې قران خولوا په دې څه دلیل نشته دې په مشروعیت باندې څه دلیل نشته الا دا چې د اکرمه ابن ابي جهل صحابي چې کوم دی رضی الله عنه دغه نه ثابت دي چې هغه په قران خولوا وي چې د زما د رب کلام دی اگر که بعض علما دې په سند کې څه کلام کوي حاصل د خبرې دا دی چې دې ویل چې قران کولول د یو ځان له عبادت ته او د اجر دی او د مشروع دي نو دا خبره کمزوري په دې باندې هیڅ دلیل نشته او که چرته سړی خپل کې یا تیولي او روایت خپل کې نو باغی کې بس حرج نه خدای ډیر خپلول ولا به ګوره پویږي نه او ډیر هغه پوه چې خپلېږي نه کم وګوره دي دا کم چې پوه دي خپلېږي نه دا ګوره دا هغه نه چې صرف خپلولو ته کار ویلې د خپلولو ماشين دی او نور په دې پوه نه دنه پکې سدي او نه بيځان پوه کوي لکه ډیر خلک زموږ هغه دي سدي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قران کې په الماری کې لګ دي سی ویني چې خو دې خوشو زری سیده کی بیر ول خولي کې خپل غلاف ول جوړ کې او تندي سره مولای وي تندي سره لګول خو بالکل نشتی او به چې دې به ته ورور شمه سوته منځنه بدل درس کې تفسیر دا امر د اختلافي مسلې دی او دا غوړي لکه دغه قران د ته چې وخت خپل واقع هغه بیانول کی بین راشي ندی خپلول څه فائدہ شو چې ته په مخ خطه خپلې او بالمارو کې سیده کې او راځینه او رینو عمل پینې کینو په اصل خبره چې په قران باندې عمل پکار دی دیو مسله د قران د تلاوت بوخ کې د عقیده د خصوصا زمون طرف ته د غټ رواج دی د ملکونو چې پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش د خوشاله ملکونو ټول او ما بخپل چې پړکوالي قران یاد کړی دی هغه ما د کوم قاری سره چې ما یاد کړو هغه پښتنو هغه ما قران ویلو نالته په مدرسې کې ټول ورلخي دغه طریقه مون کوله بس خو بګی دي چې لخي دي مخې ته راځي بس بګی خيو ګرسته دا طریقه بکیم چلی او دینه بغیر قران ویل نشي اکثر بګی په منځ کې دي چې کیدا سر وې دي خشوع نه په منځ کې او نه تلاوت په وخت اوس د قران چې ته اوري وې سړی زو سره وځاړم سوچ وکړم نه چې دا چل شروع کړی دي چې دا کې نه ته په قران باندې سوچ وکړو کې څه ته بورو وکړو به دغه نه بچ کله زه د عربو په اداره کې یا د غوي سره په مدرسه کې شوم علم وکړو نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړي د التی به زمانه شه ما د ډیره ګرانه خو چې معمولی به شیخ وي قران وای ها ما به شو اعوذ بالله من رقیقه مو وي د لک سات به غلط بیا به ستارت رقیقه بنه ډیر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې عادت شو چې قران وی رقیقه بنه ته چې ډیره ګرانه چې ته به عادت شي بیا چې کوم سره عادت شي نه د عوام دغه مدرسو کې سبق نه دی دوی ملقي دغه جلد لیدلی چې غوړقي نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحمه الله یو کتاب د بدع القراء د قاریان بدعات د ناشنا کتاب دغه چې د الله توفیق راکو هغه کتاب نه بزته واست ناشنا فواید بیان کو وی هغه بدعات چې هغه قاریان کړي او باقي کې یو بدعت د ذکر کړي دي التمایل والاهتزاز عقیده مخیدت له شهادت له وی فانه من فعل اليهود تب اصل کی طریقه د يهوديانو لکه چې تاسو سرچ وکړئ په انټرنیټ باندې بحث وکړئ د يهوديانو د عبادت طریقه نه غو چې بالکل خپل عبادت کې د قشان لقي په مخ اوزون په شریعت کې دای نشته او دوی مده چې د دې درسه به انسان کې خشوع ناراضي اطمینان او سکون په کار سره په آرام کې اوس ته بچا سره نه سید غټ سړی سره نه جو خبره وسره کې دا چل کې هغه به ته شي به ادب غلې کې نه سیده نو چې الله کلام سره وي یا به منځ کې ولاړ تسخیر کړي په منځ کې موږ خلک راقي دا چل کې دې به کوم شي په منځ کې مخې ته شاته نو دین ځان ساتل غوړه دي والله اعلم